ځه باندې مه کوه کښېنه شابه خوب درځي لاړه دا وځي مدینې ته په دې لیموزین کې ځه ښه مجاهده مخه دې ښه لالي خپل کور ته راورسېدلو او دلته بالکل خاموشي ده راله نو هلکانو وختل بره سر ته څه کې سترګو کې دی خوب پروت دی ښه السلام علیکم څه حال دی امید کوم چې ټول به راته روغ جوړ او صحیح سلامت به یې راووتلو نو ماشاءالله نن موسم چې کوم مزهدار دی که نه نو داسې خوبصورت او ښایسته او سپیشل موسم چېرته ما نه ولیدلی ګوره دا ګاډي ټول پارک ولاړې نن د جمعې ورځ ده دا یو شړ ځای دی په دې ځای کې ټول ګاډي راغلي پري پارکینګ دی د څه خبره او ګاډي ولاړې دې ځای کې ماشاءالله نو زه د خیر سره داسې چکر لګوو تاسو هم د ځان سره بوځم صحیح ده دومره ښکته مونږ راغلو هغه بر ځای نه راغلو ښکته او دا ټول غټ غټ مارزونه دي د ټایلونه دا وګوره او د دې نه شاته بیا مستودې دي دا یې مارزونه دي دې کې به سیمپلې پرتې دي دلته ورځه خپله سیمپلې خوښوو دې ځای کې نن د جمعې ورځ دی دې وجې نه خو راشم مشګن دا پارکینګ ټول ډکي او په دې ځای کې دا خلک پیدل ګرځي کوم چې معلمانان دي نو هغه ټول دلته راځي او بس ګرځي نه هغه ځای کې یو دوه کسان ناست دي پیران دا هو دغه والا دي سوډانیان دي نو خیال دی ګاړو والا دي ځکه چې دلته بیا څوک سودا وکړي نو مثلا یې ګاړو کې وړي دا وګوره دا غرې او ټیلونه بلاته هر شی دې کې ملاوېږي خو نن د جمعې ورځ ده او بالکل هر څه بند دي که تاسو کتلی شئ شاته مخې ته هر سایډ ته چې دي که نه مارزونه مکمل بند دي خو موسم دومره جانانه جوړ شوی دی چې ماشاءالله د موسم به بس باس نه کوي هغه به خالې ته ورځم بس ورځم وایي تږی شوم وزن ډېر سوا دی باډي غټه ده نو زه هم پسې ورځم او څه شی ورته راوالو د خالې نه لږ به تاواني کړو دلته څه کیک میک څه شی به راوالو چېرته دی لکه خپل کور ته راورسېدلو او دلته بالکل خاموشي ده د جمعې ورځ د خلک وتلي دي چکرو ته ورنه دې ټیم کې ډېر زیات رش وي شور وي او موسم ډېر مزېدار دی موږ د سره تللي وو رالو واپس سینه ولې سینه ولې ډاله ډېر خفه لکه خو دوه جوړې کپړې ترې راواخله او پېنټ شرټ دې خپل راواخله په ته ورغلې دادي ځه باندې مه کوه کښېنه شابه خوب درځي لاړه دا وځي مدینې ته په دې لیموزین کې ځه ښه مجاهده مخه دې ښه لالي ایوب دنه پاتې شو داسې خوشحاله دی دنه مې وکړه ویډیو ښه داسې په سور کې دی ورېږه منځ ته شه منځ ته سړی درغلی کښېنه پسې زه په مخه دی ښه ایوب خوشحاله دی ښه خفه کېږئ مه صحیح ده لاړه دا به څه ټایم ورسې مدینې ته سهار ته به ورسېږي نه راله نو هلکانو وختل بره سر ته څه کې سترګو کې دی خوب پروت دی ښه وا کته څه نه ځه څمله ډک بازار کې ګاډي سر ته ختلي دی اوس به دلته خوب کوي اوده به شي پیشوګان دي بس د جمعې ورځ ده نو ځای په ځای باندې دا کباړونه راوتلي دي دا بوټان دا کباړونه دا د کار دپاره که خلک راخلي دا وګوره چارجرې دي او کپړې دي داسې مخکې ځو دا پکې عطر والتې شوي دي نن چې ته مبخیر ځه بلدیې والا به راغلي وو څه مسله به ونه وکړل به دا ځای نه ټول ډک نن بلکل کم کوس پاتې شوي دي وګورئ په پاتونو باندې ایښودي دي دا هم پکې بوټان دي بیا یو ماشین مې راواخیستو څه راته سودا مې وکړله ځکه چې زه هم رانم بازار ته چې راوځي که نه نو خامخا به څه ناڅه سودا کې او دا کمبلې دي د پینټونه دي شرټونه دي او د پښتنو کپړې به میلاوېدلې خو یار هغه نن نشته دی بلکې صرف دي نو هر شی دلته میلاوېږي او دا څومره بنګالیان چې دي که نه نو بنګالیان دا شیان راوړي هغه کباړ سامانونه دي نو رای وړي پرې کاته کې او دلته بیا مساله کې لږ وینځي راوینځي صفا را صفایي کړي
بیا راشي او دلته خرڅوي. هره جمعه باندې دا دلته لګېدلي یو قسم لنډه بازار دی. رش دی ګوره شپه ده، دا تقریبا د 10 بجې دي د شپې او خلک داسې روان دي زما په سترګو کې خوب پروت دی. او یو کس رانتلی دی او هغه ما ته وایي دې ځای کې انتظار وکړه. اوس ورته ولاړ یم پته نه لګي چې څه ټایم به راځي. اوس راته هغه ملګري ټلیفون وکړو وایي چېرته یې؟ زه خو تا ته انتظار کوم هغه ځای کې. نو مې ویل زما خو دې په انتظار باندې سترګې راویستلې. نو مې ویل ځه نه لاړم او ته به راځې. نو اوس بس تاسو نه هم زه خپل اجازت واخلم چېرته چې د خان آباد خوشحاله اوسئ. د الله په امان.